د لوی او بخښونکي خدای په پاک سپېڅلي نامه په دې هیله چې جوړ او روغ به وئ قدرمنو لیدونکو زه غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته د کمرې ځینې مهم شاټونه چې زموږ او د تاسو لپاره ډېر کارېدونکي شاټونه دي غواړم چې په دغه ویډیو کې تاسو ته معرفي کړم. د دغه ویډیو کې زما سره همکاران دي عتیق الله ژمن او مطیع الله رسولي چې زما سره د کمرې په برخه کې همکاري کوي. قدرمنو لیدونکو راځم د ویډیو په لومړۍ برخه کې تاسو ته وایډ شاټ معرفي کوم چې وایډ شاټ کوم شاټ دی، په کومه ځای کې ورڅخه استفاده کیږي، څنګه کولی شو چې هغه شاټ موږ تاسو په کیمره کې ونیسو. کوم شاټ چې تاسو وینئ دغه وایډ شاټ دی، کولی شو چې موږ تاسو سوژه یا آبجیکټ په مکمل شکل سره د کمرې په فریم باندې مکمل ډول موږ تاسو ته معلومیږي. دوهم ډېر کارېدونکی شاټ هغه چې دی فل شاټ دی. فل شاټ هغه شاټ دی چې آبجیکټ له پښو څخه تر سره پورې په مکمل ډول د کیمرې په فریم کې راشي، مکمل شاټ یا فل شاټ ورته ویلی شو. دریم شاټ میډیم شاټ یا هغه شاټ چې له ملا څخه پورته خواته معلوم شي هغه میډیم شاټ دی. میډیم شاټ ډېر زیات کارېدونکی شاټ دی چې عموما د مرکو همدارنګه د باډي لنګویج په وخت کې په ځینو احساساتي وختونو کې کولی شو موږ تاسو میډیم شاټ ونیسو. دوهم چې دی موږ تاسو ټو شاټ لرو، یعنی دوه نفره ټو میډیم شاټ. ټو میډیم شاټ چې دی موږ کولی شو یعنی دوه کسان په کیمرې په فریم کې راغلي دي چې موږ تاسو کولی شو میډیم ټو شاټ یعنی دوه کسان د خبرو په حالت کې موږ تاسو کولی شو له هغې څخه شاټ ونیسو. دریم کوم شاټ چې دی هغه تری شاټ دی، یعنی موږ تاسو کولی شو درې کسان په یوه فریم کې راشو چې تری شاټ ورته ویل کېږي. زموږ تاسو شاټ تر دغه ځایه پورې دی، یعنی موږ تاسو کولی شو درې کسان حتی درې کسان تری شاټ، تری میډیم شاټ، دوه کسان ټو میډیم شاټ او یو کس خالي میډیم شاټ دی. څلورم کوم شاټ چې دی هغه میډیم کلوز اپ شاټ دی چې عموما له ورمیک څخه تر سره پورې سوژه پکې نیول کېږي او د احساسات عموما د مرکو کې د جالبو صحنو کې له دغه شاټ څخه استفاده کېږي. دغه نه وروسته پنځم کوم شاټ چې دی هغه اکسټریم کلوز اپ شاټ دی. هغه شاټ دی چې د کوچنیو تفصیلاتو لپاره کارول کېږي، مثلا د انسان سترګه، مثلا د انسان خوله یا د انسان د لاس حرکات په اکسټریم کلوز اپ شاټ کې اخیستل کېږي تر څو هغه کس وښیي چې دی په کوم کار باندې اخته دی. دغه کوم شاټ چې تاسو وینئ اکسټریم کلوز اپ شاټ.